سلامونه ملګرو، خدای پاک دې وکړي چې تاسو په ټول روغ او جوړ اوسئ او دغه روژه مو په خیر سره تېره کړي. ملګرو، د اختر د مبارکۍ په خاطر دغه ویډیو جوړوم او تاسو کولی شئ چې ځان ته خپله پروفایل جوړ کړئ د اختر مبارکۍ دپاره. من اکثره ملګرو هغه فیسبوک زده کړه پیج کې پوښتنه کړې وه، نو بیا ښه دا وګڼله چې یاره دا طریقه ویډیو جوړه کړم او تاسو یې هم ټول زده کړئ. د دې لپاره دغه عید فوټو فریم ډاونلوډ کړئ د انټرنیټ نه، او که نه و زه به درته لینک ډسکرپشن کې واچوم د ویډیو خلاصه. هر کله چې دا کلیک کړئ نو تاسو ته به دغه رقم ته یو صفحه خلاص شي، پروفایل فریم، په دې به کلیک وکړئ. ګورئ دې نه پس به دغه ګیلري باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسو ته خپل هغه عکس راوالی او داسې به یې را ډریګ کړئ، داسې به یې مکمل. بیا به په دې ډن کلیک وکړو. هر عکس مو چې خوښ و، ګورئ دلته به دغه چپ اړخ ته ګوره دا فریم چې کلی به دې باندې به کلیک وکړئ. فریم دې کې بلا ډیزاینونه دي، دا ګوره چې هر یو ستاسو د پروفایل سره برابر تللو هغه کلیک کړئ. زه دا ګورم چیرې ستاسو خوښ و، دغه به ورته انتخاب کړم. دې نه وروسته چې هر یو ستاسو پکچر ته برابر و هغه انتخاب کړئ. تر دې وروسته ګوره دا په دې فلپ چې کلیک وکړئ دا عکس راوړي، دا هم کولی شئ. او د اپیکس باندې چې کلیک وکړئ دا د تاسو د پروفایل د عکس هغه رنګ بدلولی شئ. ګورئ چې هر یو مو خوښ و هغه ورته انتخاب کړئ. زه دغه انتخابوم. ګورئ ورپسې دغه بل سټیکر، په دې کې دا سټیکر تیارې ورکړي د اپلیکیشن کې. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، ما خپله خوښ شو. دا سټیکر به کلیک کړو. دلته بلا سټیکرې ډېرې ورکړي دي، یو دانه پکې انتخاب کړئ ستاسو د خوښې مربوط. زه دغه عید مبارک راخلم. دا سیز بیا کمولی زیاتولی هم شئ، په دې ضرب علامه سره یې ډیلیټ کولی هم شئ بېرته. دا شوه د بل راخلی یم. دا زه بیا د لږ مخه په دغه سیب دی باندې به کلیک وکړو او دا عکس به موږ سره ډایرکټ ډاونلوډ شي او سیب به شي. دې نور کار خلاص شو. اوس به راشو دغه بل پیکسل لیب په نامه دا اپلیکیشن، که چېرته لیکنه په کوئ دا به ځان سره ډاونلوډ کړئ. دې به هم درته لینک ډسکرپشن کې واچوم. او که لیکنه نه په کوئ همداسې ساده فریم جوړوئ هم بسنه کوي، خو که غواړئ لیکنه وکړئ دغه رقم ته، دا ما تیار کړې ده، یو عکس مې مخکې جوړ کړی و، نو بیا به تاسو دا پیکسل لیب دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. زه دا ډیلیټ کوم. ګوره دغه دې علامه باندې به کلیک وکړو، بیا به دا امپورټ په دې به کلیک وکړو او هماغه عکس به راوالی کوم چې هلته جوړ کړی و. بیا به په دې ټیک مار تیار باندې انتخاب کړو. داسې به لږ راډریګ کړو. بیا به دا دې کلیک وکړو لیکنې د خاطر چې یو نوم ورکړو ورته. بیا به دا ټکسټ، بیا دا ایډیټ نو ټکسټ دلته به ورته چې هر څه لیکئ تاسو ولیکئ اختر مبارک. زه دا ویډیو چې اوږده نه شي رانه بس یو سمپل طریقه درته ښیم چې دغه وکړئ. تاسو ورکې کولی شئ ښه ښایسته لیکنې وکړئ.
ښه تر دې وروسته بېرته راځو لږ ورته دا کلر او دغه جوړوم فونټ دا سټایل به ورته بدل کړم یو ښایسته سټایل به ورته انتخاب کړم ښه بس دا صحیح سټروک به هم ورته ورکړو کلر دا پکسل لیب ښه اپلیکیشن دی دا تاسو ډاونلوډ کړئ لیکنه د خاطر عکس جوړوئ څوک چې یوټیوب کاروي باید دا اپلیکیشن حتما وکاروي یوټیوبرانو لپاره ډېر ضرور دی دا اپلیکیشن ښه دا به یې دا شیډو به ورته برابره کړو دا به انیبل کړو یو رنګ به ورته انتخاب کړو بس صحیح کوم چې ښه ښکارېدو هغه رنګ انتخابوئ دلچسپه شي لږ د سایز جوړ کړم چې د رنګ سره برابر شي که تاووي دغه د لاندې اړخ نه چې ونیسئ بیا تاویږي ګوره دا نقطه کې داسې ونیسئ بیا تاویږي ښه صحیح شو انشاءالله نور به پکې څه نه وي انا ویډیو اوږده کېږي د سیب کولو دپاره ګوره دا به کلیک کوو بیا به دا سیب از ایمیج به کلیک کوو او بیا سیب ټو ګیلري دا به ډایرکټ زمونږ ګیلري ته یوه غوښتنه درنه کوم زما دا چینل سبسکرایب کړئ او ښه اختر ولرئ د اختر د ټولو مبارک شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته